آیا د پښتنو خاوره څونه اهمیت لري د تهذیبونو حوالې سره؟ مبصر عبدالله خان زما کار چې کوم دی د پی ایچ ډي ریسرچ هغه د سوات په د ارکیالوجي په هیستري باندې د سوات په ارکیالوجي نه دی د سوات ارکیالوجي کله سٹارټ شو چا سٹارټ کړه چا پکې کار کړي او د څه مقاصد لپاره شوی دی د دې نالج پروډکشن یا دا چې کوم ریسرچ د دې په شا باندې کومې سیاسي مقاصد نو زما د پی ایچ ډي کار چې کوم دی هغه په دغه حواله باندې تاسو د پښتونخوا د خاورې خبره کړئ چې دا څومره مهمه ده نو زه به لږ مونته کې د دې ستاسو دغه لپاره چې د پښتونخوا خاوره ډېره زړه ده دا په مختلف وختونو کې په مختلفو نومونو باندې یاد شوې ده مونږه په دې مختلفو په پښتونخوا په مختلفو علاقو کې چې ګرځو په ښارونو کلو کې د مونږه د ګنداره ټکي په دیوالونو باندې په بعض وخت په گاډو باندې د سکولونو نمونه د کالجونو نمونه دا ګنداره ټکي چې کوم دی نو دا یو تهذیب دلته شوی دی او تهذیب چې کوم دی نو د الکساندر مقدوني چې هغه دغه دی یوناني دی دغه د راتلو نه مخکې شروع شو او د ایران چې کوم د فارس چې کوم امپایر او امپراتوري و دا هغه دغه کړي د هغه یو صوبه و او دا یو گورنر په دلته ناس او دا تر ټکسلا خو د علاقه و نو دې ته به ګنداره ویلا